په هیواد کې د وچکالۍ څپه، فقر، بیکاري، ناوړه اقتصادي وضعیت، خو په څنګ کې لوی اختر ته د افغانانو تیاریانې دغه کشمش دی او دغه نخود دی وروره ګوله، یو نیم داسې بادام پکې واخلو، بس وړو مړو ته هم کالي اخیستي دي او دا د اختر میوګي ده وروره. مور پلار دپاره هم قرباني له خیره سره اماده ده. انشاءالله وچو میوو کې به وړو د ممیزو، بادامو، پستې دا شیان به وړو له خیره سره، خو لږ لږ. په کال کې 2 اختره راځي چې یو یې کوچنی او بل هم لوی اختر دی. لوی اختر د قربانۍ کولو اختر دی. په دې اختر کې باید هر هغه څوک چې د قربانۍ توان ولري باید قرباني وکړي. خو د قربانۍ کولو ترڅنګ افغانان په لوی اختر کې هم نوي جامې او میوې پیري او د اختر 3 ورځې په خوښۍ او خوشحالیو تیروي. راغلی یم کوټسنګي ساحې ته راغلی یم چې اختر د ځان دپاره کالي وکړم. موږ او تاسو خو افغانان یو، رسم و رواجونه لرو. همدغه 2 اخترونه د مسلمانانو هغه ده چې چکر کې وي، یو بل کره ورځي او جامې کې کوي. همدغه 2 اخترونه مسلمانان لري. والا د اختر نږدې ده، بس اختر هم په آمادګانو نیسو نو کالي مالي د کا واخلو، بس وګڼو نو اختر نږدې ده. رحیم الله چې لوی اختر ته قرباني اخیستې راغلی ښار ته تر څو د لوی اختر لپاره یو څه وچه او لمده میوه هم وپیري. د په خبره اختر را روان دی او په دې ورځو شپو کې خلک د یو او بل کورونو ته ورځي. تاسو خو ګورئ چې د افغانستان خلکو به خاصه ټولو مسلمانانو یو عنعنات لري چې موږ تاسو 2 اختر لرو، نو دغه لپاره راغلی اوس یو سودا مودا د کور لپاره واخلو، میوه واخلو. دا خو موږ تاسو افغانان عنعنات دی چې اختر په ورځ خلک راځي، میلمانه راځي، د هغو لپاره میوه باید سي. د پلازمینې کابل په دغه څنډه کې بیا د اختر په ورځو شپو کې د جامو ګنډونکو بازار هم تود وي. د میرویس میدان دغه سیمه په کابل کې په ځانګړو لباس ګنډلو مشهوره ده. دلته یو شمېر کسان راغلي تر څو اختر لپاره جامې وګنډي او ځینې بیا خپلو ګنډل کړل شوو جامو د وړلو لپاره راغلي. والله شکر الحمدلله کارونه خو اوس فعلا ښه دي، نو بالا اختر عموما کارونه ضعیفه دي او اوس شکر د خدای نه ډېر شکرګزار یم. یو 3-4 کس سره کارم کوي او کار ښه روان دی، فضل خدای دی. والله موږ خو جامې ډېرې نیولي، تقریبا یو 800-900 جوړې مې نیولې دي. فعل ما سره 3 شاګردان دي، ما سره 3 کارګر دي، را سره 2 شاګردان، یعنی ټوټل 15 کسان دي ما سره. نو کم از کم دغه 1500 او 350 شاوخوا جوړې به موږ غشتي تیار کړې کوم. په افغانستان کې سږکال لوی اختر په داسې حال کې راځي چې په دغه هیواد کې وچکالي، فقر، بیکاري او د خلکو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت ډېرې دي. خو عمومي باور بیا دا دی چې راتلونکی اختر به د نورو په پرتله په یو امنه فضا کې د خلکو لخوا ولمانځل شي. عبدالله حیدرزی، CMG، کابل.